سلامونه او نیکی هیلې. په بلجیم کې د محدودې مودې لپاره د اوسېدو مشروط حق. کله چې تاسې ته بشري ویزه درکړل شي، د کډوالۍ څنګه کولی شي چې ځینې شرایط او محدودیتونه ورسره ملګري کړي چې په دې ډول په بلجیم کې ستاسو د اوسېدو حق تر یوې کچې محدودوي. د بېلګې په ډول کیدای شي ستاسو د اوسېدو وخت محدود کړی شي او یا تاسو ته دلته د اوسېدو ځینې امتیازات کم یا ډیر کړي. کله چې تاسو ته د پیژندنې ا کارت درکړل شي او له هغې نیټې څخه د مخه چې د دغه کارت نیټه پای ته رسیږي، تاسو باید له 10 څخه تر 15 ورځو وړاندې د خپل دغه کارت چې په بلجیم کې د اوسېدو د حق یو جواز دی د تمدید غوښتنه وکړئ. تاسو مجبور یاست چې د خپلې دغې غوښتنې سره ټول هغه اسناد ضمیمه کړئ چې په بلجیم کې ستاسو د اوسېدا اړتیا ثابتوي، تر څو په بروکسل کې د کډوالو اداره تاسو ته ستاسو د کار د تمدید لپاره مثبته پریکړه وکړي. که چیرې تاسې په بلجیم کې د اوسېدو لپاره شرایط پوره نشئ کړی، نو له تاسو څخه به دلته د اوسېدو حق واخیستل شي او تاسو به اړ وست چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شئ او یا به د بهرنیو اتباعو د شخړو ادارې یا RVV ته په ټاکل شوې موده کې عریضه او شکایت وړاندې کوئ. په بلجیم کې ستاسو د اوسېدو حق به هر کال تر 5 کلونو پورې څېړل کیدای شي، ولې په شپږم کال تاسې ته ښایي په بلجیم کې د نامحدودې مودې لپاره د اوسېدو حق درکړل شي. او که چیرې تاسې د بلجیم د طبیعت شرایط پوره کړی شول، نو ښایي تاسو ته د بلجیم طبیعت هم درکړل شي، نو یا په هغه صورت کې چې تاسو غوښتنه وکړئ. پرته له هغې تاسو ته به بیا د آ کارت درکول کیږي. تاسو ښایي په دې برخه کې ډېرو معلوماتو ته اړتیا ولرئ. هغه پوښتنه چې موږ کولی شو ځواب کړو، نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې موږ ته ولیکئ، او هغه چې موږ نشو ځوابولی تاسو کولی شئ چې د کډوالو په چارو کې له مرستندویو مؤسسو لکه سیاوې او خپلو وکیلانو څخه وپوښتئ. افغان ټیپس هڅه کوي چې د هغو مسایلو په اړه معلومات خپاره کړي چې تاسو ورته اړتیا لرئ. نو هیله ده چې زموږ معلومات له نورو سره شریک کړئ.